Hallo Leute, hallo zusammen. Deutscher Kurs ته راغلاست. زموږ درسونه په خیر سره ادامه لري. نن زموږ د درسونو درېیم هفته ده په خیر سره. زموږ نن 11 درس دی په خیر. راځو خپل درس په تشریح کولو خیر سره همدارنګه د درس چې کوم لیکچر شایاني په خیر سره کوشش کوئ چې همیشه کله ویډیو ته کینئ یا کوم درس ته کینئ کوشش کوئ خپل کتابچه او قلم راخلئ هغه څه چې زه په Aussprache یا تاسو شویم نه کوشش کوئ ځان سره لیکئ یا ځان سره په خوله باندې تکراروئ تر څو هغه درسونه مو ښه تکراریږي. صحیح ده ملګرو؟ نو په تېره هفته کې موږ د مثال د روزمره ژوند په اړه ځینې خبرې وکړل څنګه چې موږ په اولیني درسونو کې د 1 نه تر 20 پورې حساب ویلی وو. نننی درس زموږ د 20 نیولې تر 100 پورې حساب باندې دی. کیدای شي ځینې هلکانو به د مخکتنې ویډیو کتلي نو راځو د هغې لپاره اوس موږ تاسو ته یو تشریح درکوو له خیره سره. صحیح ده؟ زموږ د دې سالر په نمبر باندې زموږ بحث دی. په مخکیني درس کې موږ د 10 نه تر 20 پورې حساب ویلی وو، د یو بخیر د 1 نه تر 20 پورې. ننني درس کې موږ په خیر سره د 20 نه بخیر تر 100 پورې تاسو ته حساب درکوو. نو په دې کې ډېر ښایسته تخنیک اسانه تخنیک شته، دومره سختي پکې نشته تر څو تاسو ځان خاطر باندې سخته واخلئ او نه پکې دومره هغه سختي دغه پکې شي. کوشش کوئ فقط د خپلو سره برابره کړئ. فقط هماغه د اولني د سر کوم حساب چې مثال د 0 نیولې ته 9 پورې چې هغه تاسو زده کړئ نو ستاسو خاطر باندې هغه ډېر زیات اسانه کېږي له خیر سره. صحیح ده؟ ښه، راځو زموږ نن 11 درس دی. په die Zahlen په نمبرو باندې بحث کوو ملګري. صحیح ده؟ Zahlen نمبرو ته ویل کېږي 20 bis 100 د 20 نیولې تر 100 پورې برخه موږ په خبرو باندې بحث کوو چې څنګه باندې خبرې کېږي سره کوم تشریح کېږي. صحیح ده ملګرو؟ راځو موږ د 20 ملګري شروع واخلو. صحیح 20 پورې تاسو ته مې وویل چې 20 مطلب په الماني ژبه کې 20 معنا شل، 20 معنا شل. و چې زه مثال وایم زه 1 وایم، زه مثال 2 وایم، زه 3 وایم، زه به سره ملګرو وایم. نو تاسو به تیار یو دوه درې زده کړي ملګرو. زه وایم که نه چې 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. صحیح شوله؟ د 9 پورې چې حساب کوم یو دی ملګرو. که چې دا تاسو مکمل زده کړئ ستاسو لپاره به د 20 نیولې تر همداسې تر 100 تر 0 او 2000 پورې هم ستاسو خاطر باندې دا حساب اسانه کېږي. صحیح ده ملګرو؟ نو راځو 20 شوی کېږي 20 ته. و چې کله زه 1 باندې خبرې کوم ملګري 1 ګورئ ښه ګورئ ورته 21. ګورئ فقط دا ځکه چې مثال 20 ته څه وایي، 10 ته څه وایي، 40 ته څه وایي، 50 ته څه وایي. کله چې مو هغه زده کړله هغې نه وروسته راځو تاسو ته یو دوه درې زده کړي ده ملګرو. صحیح شوله؟ فقط په دې اولني لغات کې مثال زه وایم چې د کوم چې لومړني سر د اولني حروفونه چې کوم دي مثال د 1 نه تر 9 پورې اول دا وایم، بیا د اوند کلمه اضافه کوم، بیا چې کوم هغه لسیزه کوم یو ده د لسیز نوم پکې اضافه کوم. صحیح ده ملګرو؟ ول زموږ د لسیز نوم مثال کوم یو دی ملګرو؟ شل دی که ملګرو؟ موږ ته وایو چې 20 معنا شل، 20 معنا شل. زه مثال اوس وایم چې 1 ملګرو سره رقم 1 دی اس لري کوم 1 لیکم. صحیح ده؟ 21. ګوره 1 معنا یو اون پکې اضافه کوو او 20. صحیح شو؟ مطلب شی شو؟ مطلب شو 21. زه مثال اوس وایم 2 ته ملګرو 2 د پرلاني ژبه کې څه ویل کېږي؟ ویل کېږي ورته 2. 2 معنا 2. صحیح شوله؟ 2 und او د لسیزې نوم ورسره ملګري که ورسره لسیزې نوم چې دی ملګرو 20. 22. څومره اسانه ګوره 22. اوس د مثال 30 وایم ملګرو 30 د سره رقم حساب ملګرو ته وایم 30 ته به 3 د پرلاني ژبه کې ویل کېږي 3. صحیح شوله؟ 3 معنا 3 und اضافه کومه 20 سره لیکم. صحیح ده؟ سره لیکم 23. څلور ته څه وایي ملګرو؟ څلور ته ویل کېږي 4. صحیح شو؟ 4 څلور ته ویل کېږي und سره اضافه کومه 20 سره لیکم. صحیح ده؟ سره کوم ملګرو 24. 50 ته ملګرو ښه 25. ګوره شپږ ته ملګرو ګور 6 موږ 6 وایو شپږ ته. صحیح شوله؟ 6 معنا شپږ und اضافه کوم او ورسره څه کوم ملګرو 20 سره ملګري کوم هغه شپږ جوړیږي. صحیح ده؟ 26. ویشته ملګرو 27. اتیشته ملګرو 28. 29. څومره ملګرو اسانه ده ګوره ښه د 20 حساب نیولې ته 9 پورې. راځو 10 ملګرو چې 10 ته کېږي 30. 30 معنا 10. 30 معنا 10. بیا ملګرو وکښئ ورته کله چې موږ په افغاني ژبه کې حساب په اړه خبرې کوو ملګرو همیشه کوشش کوو چې د اول نه تر 9 پورې حساب ځکه دا ډېر ضرور دی. تاسو کله هغه زده کړئ سره په اخر کې چې مثال کوم یو وروستاړی راځي بیا په اسانۍ سره اضافه کولی شئ ورته. صحیح ده؟ 20 شول کېږي 20 ته اول د لسیز نوم زده کوئ د سره بیا یو دوه درې اضافه کوئ همداسې لسیز نوم ستاسو لپاره دغه خپل نمبر خپله برابرېږي ښه. 20 معنا شل 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. اتیشته 28. 29. 30 معنا 10. 30 معنا 10. خلاص اوس وایم چې یو دېرش ملګرو 31. ګوره اول مې نوم یو دوه درې وویله بیا مې اون اضافه کړ سره ورسره څنګه مې ورسره 30 کلمه مثال کوم چې دغه کلمات هغه مې اضافه کړل. صحیح ده؟ 31. 32.
33, die Woche noch mal gero. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. So ګوره سره خو دغه خبر راوړې زمونږ ګره سیدا خو ګوره ته مونږ ته خاطر د ملکري ته مونږ ګوره وته 20 معنا شل ګوره 20 30 فقط دې دوه نیولې ملګرو دې دوه بغیر د شلو او د دې شنه بغیر نو چې کوم یو کلمات راځي ملګرو کوم مثال زه وایم سلويخ صحیح شوله سلويخ زویم څلور ته پرمانه ژبه کې ملګرو کېږي فیا صحیح شوله فیا زه راخلم د زش د کلمې سره یو ځای کوم ګوره څه ای ګا صحیح شوله کنه د زش د کلمې سره یو ځای کوم نو څه ځفه کوم زه وایم سلويخ فیا معنا څه سلور 40 معنا سلويخ وایم 50 کېږي 5 6 کلمات څه ځای کوم 50 ګوره 50 زه وایم شپږ ملګرو شپږ مثال کېږي 6 لیکم 6 او یا 70 او یا اتیا 80 ګوره 8 معنا 8 د 6 کلمو څخه اضافه کوم 80 9 معنا 9 90 معنا 90 او په اخر کې ملګرو 100 ګوره ټول خبره ملګرو په وستاړو کې ده چې تاسو وستاړو مختار شانزه کې سره تاسو خپل پیسې برابرول شي سیده خو ګوره ورته 20 معنا شل 30 معنا 10 40 معنا سلويخ 50 معنا 50 60 معنا später 70 معنا اویا 80 معنا اتیا 90 معنا 90 100 ګوره 100 اما خبره به دوه تراله ملګرو خام 100 اضافه کوم او لکه سره مثال بدري او اضافه کوم 100 سره لیکم لکه سره کوم ملګرو وزن مثال مسل 100 معنا اصل 200 ملګرو 200 وایم 300 300 400 400 500 600 700 800 900 ګوره 900 نه او سره مثال 100 اضافه کوم مطلب 900 بیا خبره تر څو هغه 1000 پورې رسیږي سیده ملګرو ښه بیا د مکمل وخت ملګرو ته نن موږ درس په ملګرو په دې سال باندې موږ د یو نیول تر شلو پورې حساب ویلو نه درس زمونږ د شلو د حساب نیولې تر سلو باندې حساب کړو د ملګرو په اوله کې موږ ویلې کله چې مثال غواړو موږ په الماني ژبه کې دوه درې شروع کړو د دې لپاره ډیره زیاته ضرورت تر څو موږ له صفر نیولې ته نه پورې ولنې حسابونه موږ زده کوو چې دا هغه حسابونه موږ زده کوو زموږ لپاره خپل هغه جمله او بخښه ملګرو هغه لغات د نمبر خپل متبرابري کې سیده زه وایم 20 معنا شل صحیح شوله ورسره لیکم چې یو دوه درې مثال زده کوم ورسره یو دوی درې شامل نه شي پورې ein und کلمه څه اضافه کوم 20 سره لیکم یو شتمل ګرو 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 او پر سي 30 شمال سيدا زو سوي مچ یو د شمال ګرو 31 32 ګوره 32 دوه درې شمال ګرو 33 سلور د شمال ګرو 34 35, 36, 37, 38, 39 او بس 40 اندې څه اضافه کوي خپل ځای اوس مثال دوه وایم مثال 50 شپږ او یا سره خبر ګرو نو یو بدل تیار زمونږ زره دوه درې مثال مو یو څلور ته کېږي فیا د 6 کلمو سره اضافه کوي سیدا 40 معنا سلويخ 50 50 5 معنا 15 6 اضافه کوم سره 60 70 70 80 90 100 90 معنا 90 90 100 معنا 100 صحیح شولا 200 ملګرو 2 ګوره خبره مخکې دوه درې کېده 200 300 ګوره 300 400 500 600 700 800 900 ورپسې راځي 1000 ملګرو صحیح ده دا زموږ د نن ورځې درس و خوشحاله چې زده کړه خیر سره دغه درس تشریح بل خیر سره تاسو ته موږ په لایف کې هم درکو نو هیله لرم چې درس مو خوښ شوی وي اوس پاتې نه وکړئ ملګرو د اوس مهال لپاره تاسو د الله په امان په الله مسپارم چوس